السلام علیکم زما خوږو وروڼو، زما مشرانو کشرانو، زما ښایسته خویندو، څوک چې زما اواز اوري زما د طرف نه هغوی ته سلام دعا. نو زما وروڼو خویندو، زما مشرانو کشرانو، زه تاسو سره یو څو خبرې شیر کول غواړم، او هغه دا دي چې نن سبا پته نه لګي په موږ مسلمانانو بیا په موږ پښتنو څه چل شوی دی چې یو بل ته ډېر زیات کنځل سپک ویلی کېږي په دې فیسبوک، په دې پوسټونو باندې، په دې ویډیوز باندې. که څوک سیاسي معامله کې هر یو سپورټ کوي، خو دا نه چې یو انسان لګي شي د خپلې خوښې سیاستدان څه ویډیو پوسټ واچوي او دا بل دنه خلاف وي، نو ادې دته کنځل شروع کړي، بیا په بدل کې دې کنځل شروع کړي، داسې پکې بیا نور هم حصه واخلي. نو زه خپلو وروڼو خویندو ته دا خواست چې داسې مه کوئ. په تاسو څه چل شوی دی؟ دا ژوند او دا زندګي صرف فیسبوک نه دی. تاسو چې کوم وروڼه یو بل ته کنځل په فیسبوک باندې کوئ، بدې ردې وایي، تاسو ته د دې خبرې پته نشته دی چې کوم تن ته مونږ کنځل کوو، هغه به سیاسي معامله کې دا یو کس سپورټ کوي، تاسو به بل څوک سپورټ کوئ، خو کېدای شي هغه کس واقعي هغه د ډېر عزت والا انسان وي. بس د هر چا خپل طبیعت دی، اوس څوک به مولانا صاحب سپورټ کوي، څوک به عمران خان سپورټ کوي، څوک به څوک سپورټ کوي. نو د هر انسان خپل طبیعت دی، هغه صحیح شوه، خو د دې دا مطلب نه دی چې تاسو یو بل ته کنځل وکئ یا سپک ووایي، بد رد ورته ووایي، خویندې میندې د یو بل وستایي. دا ډېره سپکه خبره ده. که همدې کسانو ته ووایي چې هلکه تاسو قرآن پاک کله راغستی دی، تاسو آیا تلاوت کوئ، تاسو ترجمه وایي، تاسو څه ټایم جومات ته ورکوئ، خپل لمونځ تاسو په آرام باندې کوئ. که چا نه تپوس وکړي چې خپل لمونځ ته لږ دھیان ورکړه، چې کله په لمانځه ته ودرېږي نو هغه لمونځ تاسو په څومره ټایم کې پوره کوئ. د نیمې ګنټې لمونځ په 10 منټو کې پوره کړي. څه لپاره؟ چې فیسبوک له منډه کړي، زر موبایل کولو کې فیسبوک کولو کې او په هغې پوسټ وګوري، او بیا هم په هغه پوسټونو بد هم مني او یو بل ته کنځل هم کوي. او دې کې بیا اسپیشل د مولیانو دپاره، مولیان چې دی زمونږ نبي علیه السلام ورته خپل وارثان ویلي دي، نو مهرباني کوئ چې یو مولانا پسې بد رد مه وایئ، کنځل ورپسې مه کوئ. که هغې صحیح وي که غلطي الله ته معلومي، خو مونږ له نه ده پکار چې مونږ د خپلو مولایانو بد رد ووایو. مرګ شته دی، که سبا په مرګ باندې بیا هم هغه مولانا له مونږ ورځو او هغه راولو او هغه باندې خپله جنازه او دا هر څه کوو، نو بیا مونږ ته د دې خبرې خیال پکار دی. باقي زما وروڼو خویندو، زما د ویډیو مطلب هم دا دی چې کله دا کنځلې او بد رد او دا پوسټونو باندې کوم قسم کمنټس را روان دي او دغه زما زړه ډېر زیات خفه کېږي. د یو بل ډېر خیال ساتئ، د یو بل ډېر زیات عزت کوئ. نو بس همدا مې ویل، د هر انسان خپل طبیعت دی. دا نه وایم چې یا تاسو عمران خان نه مولانا سپورټ کوئ، دی نه هغه سپورټ کوئ، نواز شریف سپورټ کوئ، دی مه کوئ. ستاسو خپله مرضي، تاسو چې هر څوک سپورټ کوئ په خپل ځای صحیح خبره ده. د هر انسان خپل طبیعت دی. په سیاسي معامله کې هم د هر انسان خپل طبیعت دی، خو د دې دا مقصد هرګز نه دی چې یو انسان یو سپورټ کوي او تا هغه نه سپورټ کوي، نو بیا تاسو ته کنځل، سپک، غلط کمنټ ورکوي. بس هغه پوسټ د خپلې مخې نه لرې کوي، هغه انسان بلاک کوي، د هغه پوسټونه بلاک کوي، مې ګورئ. خو کنځل، سپک دا ښه خبره نه ده. په خپل کبر کې روزانه، یعنی یو کنځل سره څومره ماران لړمانان ستاسو په قبرونو کې ستاسو د مرګ نه مخکې لګیا دي، پیدا کېږي او در هغې به هغه جمع کېږي چې هر څو تاسو هغې ته نه یې ورغلي. نو د دې خبرې نه ویرېږئ، د الله نه ویرېږئ، کنځل سپک بند کړئ. فیسبوک راوالئ، استعمال کړئ، خو
کنځلې په یو بل ته مه کوئ. دا پښتانه دومره سپک خلک نه دي چې د یو بل ته کنځلې وکړي، د یو بل بد ووایي، او داسې نه د دوی دا میندې خویندې دومره سپکې دي چې دوی ته یو بل ته دې په کنځلو او په بدو کې یاد کړي. پښتانه ډېر د قدر عزت خلک دي او داسې د یو بل سپکاوی مه کوئ. مونځ اودس کوئ، عبادت کوئ، استغفار ډېر زیات وایي او د الله نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ چې څومره کنځل سپک هر څه څومره دې کړي چې یو ځل معافي د الله نه وغواړي، هر څه معاف کولو والا لوی ذات دی. نو بس زما وروڼو، زما مشرانو کشرانو دا خبرې وې چې دا ما در سره شیر کولې. که په دې کې یو خبره هم په هر چا باندې بده لګېدلې نو زه ترېنه معافي غواړم. که ما څه غلطه خبره کړې او که صحیح مې کړي نو بیا لایک او شیر کړئ. زه تاسو نه اجازت غواړم. السلام علیکم. په لوی الله سپارم. د الله په امان. السلام علیکم زما خوږو وروڼو، زما مشرانو کشرانو، زما ښایسته خویندو، څوک چې زما اواز اوري زما د طرف نه هغوی ته سلام دعا. نو زما وروڼو خویندو، زما مشرانو کشرانو، زه تاسو سره یو څو خبرې شیر کول غواړم او هغه دا دي چې نن سبا پته نه لګي په موږ مسلمانانو بیا په موږ پښتنو څه چل شوی دی چې یو بل ته ډېر زیات کنځل سپک ویلی کېږي په دې فیسبوک، په دې پوسټونو باندې، په دې ویډیوز باندې. که څوک سیاسي معامله کې هر یو سپورټ کوي، خو دا نه چې یو انسان لګي شي د خپلې خوښې سیاستدان څه ویډیو پوسټ واچوي او دا بل دنه خلاف وي نو ادې دته کنځل شروع کړي، بیا په بدل کې دې کنځل شروع کړي، داسې پکې بیا نور هم حصه واخلي. نو زه خپلو وروڼو خویندو ته دا خواست چې داسې مه